تازه او ډیر ښه خبر د عبدالله ټیم کې درس پیدا شو څنګه ولې او چا پیدا کړ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د هواري په موخه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې مهمو مشرانو ترمنځ د تګلارې پر سر د خپلو د نظرو اختلاف پیدا شوی ده. همدا خپلمنځي مخالفتونه د دغه تګلارې د وروستی کېدو پر وړاندې خنډ دی. د ثبات او همپالنې څو باوري سرچینو داسې ویلي دي. اوس د دغه ډلې د مشرانو په کچه دوه نظرونه موجود دي. لومړی نظر دا دی چې د سولې لپاره د مصالحې عالي شوراو په کابینه کې 50 سلنه سهم ومنل شي، خو دویمه ډله په دې نظر ده چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې دې باطل او اجرایوي صدارت دې رامنځته شي. د دغه سرچینو په خبره په وروستیو شپو او ورځو کې د دوی څو غونډو شوي چې ژر یوه تګلاره وروستی کړي او ارګ ته یې وسپاري. دوی وایي د تګلارې پر جوړېدو چټک کار روان ده او ښایي تر 2 نورو ورځو وروستی شي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د یوې داسې طرحې خبر ورکړ چې د دغې ډلې په وینا له جوړېدو سره په هیواد کې سیاسي کړکېچ پای ته ورسیږي. د پورته یاد شوي لومړي نظریه حل لارې پلویان وایي ولسمشر محمد اشرف غني به د دغې ډلې لوري د معرفي شوو وزیرانو له دندې د ګوښه کولو واک نه لري او د بدلون په صورت کې به نوي کسان هم د همدې ډلې له لوري معرفي کیږي. همداراز عبدالله به د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ ترڅنګ د کابینې او ملي امنیت شورا غړیتوب هم لري. د ښاغلي عبدالله مرستیالان به د مصالحې عالي شورا د ځانګړو استازو په توګه د کابینې غړي هم وي. د مصالحې عالي شورا دفتر به د سپیدار ماڼۍ کې وي چې وړاندې د ښاغلي عبدالله کارځای و. BBC ته سرچینو ویلي چې عبدالله محمد محقق انور الحق هدي حاجي دین محمد او د دغې ډلې ځینې نور مشران له دغې تګلارې سره موافق دي. د دې ترڅنګ د جنرال دوستم او کریم خلیلي په ګډون د دغې ډلې ځینو نورو مشرانو د جدي میکانیزمونو او ضمانتونو غوښتونکي دي چې له هوکړې وروسته ارګ خپلې ژمنې ماتې نه کړي. خو د سرچینو له قوله د اسلامي جمعیت ګوند سرپرست صلاح الدین رباني د دغه ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود او د ثبات او همپالنې ځینې نور غړي له دغې تګلارې سره سخت مخالفت ښودلی ده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.